هر قول هر عمل د محترم امام الانبیاء امام الانبیاء نبی اکرم د محترم امام الانبیاء نبی اکرم د محترم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د ننګرهار د ملي تلویزیون او رادیو ډیرو زیاتو عزتمنو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی جل جلاله دې وکړي چې تاسې ټول روغ جوړ خوشحاله او د اسلام د مقدس دین په دین باندې روان همدغه راز خپلو دغو درسونو ته متوجه وي. مسلمانانو نن د موږ او تاسې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم درسونو د لړۍ نه واتیم درس دی. شپږ اتیا درسونه الحمدلله موږ او تاسې اوریدلی دي. نن به واتیا درس باندې پیل کوو. واتیم درس چې د مسلمانانو دام د تیر په څیر لکه څنګه چې په شپږ اتیا درس کې موږ دا خبره کړې وه چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ځینې قبایلو او قومونو ته د اسلام مقدس دین وړاندې کړی و. نو ننني درس کې هم زه غواړم چې د دوو قبیلو باره کې چې هغه یوه بني شیبان ده او بله د عبس قبیله ده، دوی ته چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د دین دعوت ورکړی و چې هغه خبره چې ده که نه تاسو ته زه عرض کړم. مسلمانانو اولنۍ د بنو شیبان قبیله ده. د سیرت علماء کرام چې دی که نه دیني کتابونو کې موږ لیکي وی د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې دې قبیلې خلکو ته دعوت ورکولو نو دوی کې مشهور یو څه کسان وو چې مفروق ابن عمر، هانی ابن قبیسه، مصنع ابن حارثه او نعمان ابن شریک. دا نفر چې وکنه دا پکې موجود وو، یعنی دا پکې د مشرانو په ډول باندې خلکو مشهور خلکو پیژندل شوي خلک وو. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الى الاسلام. د مونږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې دا کنه دوی د اسلام دین ته راوبلل. وتلا علیهم القرآن، او په دوی باندې د قرآن کریم څو آیاتونه چې دي دا ور باندې تلاوت کړو. ځکه د دعوت طریقه خو همدا ده چې د الله تعالی جل جلاله کتاب به ورته وړاندې کېږي، خپلې خبرې خو به نه کېږي، د الله خبرې به ورته کېږي. د الله جل جلاله هغه رسالت او هغه مسؤلیت او وظیفه چې موږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته سپارلې وه هغه به خلکو ته وړاندې کوي. نو علما کرام د موږ لیکي فاستحسنوا قوله، نو هغوی چې د موږ د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خبره چې ده که نه ډېره ښه وګڼله. یعنی مطلب دا دی چې خوښه شوله. واعجبهم ما يدعو الیه، دوی چې د هغه شی خوښ کې چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم یې دعوت ورته ورکړی، هغه شی د دوی خوښ شو، د دوی په نظر باندې چې دی که نه ښه راغی. ولکنهم اعتذروا عن نصرته، خو دوی چې دی که نه دوی خپل عذر ښکاره کړی. د الله تعالی جل جلاله رسول ته یې ویلې چې موږ د اسلام دین قبلولی نه شو
او ما تاسو ته څو کرته دا خبره کړې ده چې دوه خبرې به ورته وړاندې کولې، یو د اسلام د دین دعوت او بل د مان دفاع، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ورته ځان خودلو چې مان به دفاع کوي، ما به ځان سره بیایي. نو هغوی چې دا کنه اعتذروا عن نصرته، وی هغوی چې دا کنه عذر وغوښتو چې موږ تاسو سره کومک نشو کولای. یعنی دا خبره خو ټیک ده و به منو، مګر تاسو سره کومک نشو کولای، چې کومک نشي کولای خو بل خبره هم پاتې ده، دواړه پاتې کیږي. ولی لکون کسرا د کسرا د وجنه د ایران چې کوم پاچاو د فارس وی دغه د ډار د وجنه هغه چې کوم تعهد ته اخیسته او دغه وجنه چې دا کنه دوی ورته ویلې موږ دا کار نشو کولای. ولی قد اخذ عليهم عهدا، دی هغه تعهد اخیسته او الله يحدث حدثا چې دوی به نوې کار نه پیدا کوي. دای دغه تعهد اخیسته او چې تاسو به نوې کار نه پیدا کوي، نوې لاري چې دی کنه دا بدلته په خپل منطقه په خپل وطن کې ایران کې نه، دوی په وطن کې د بنو شیبان د قبیله په وطن کې دلته هم نوې کار نه پیدا کوي. ځکه د ایران پاچا قوت لرلو، هغه قوي سړی و، هغه په دوی باندې اثر لرلو. ورته ویلي و چې تاسو به په خپل منطقه کې داسې کار نه کوئ چې ما نه خوښیږي، یعنی نوې کار چې هغه به نه پیدا کوي. ولا یؤ محدثا، او بل هغه چاته به پناه نه ورکوي چې هغه نوې کار پیدا کړي، نوې کار چې پیدا کړي هغه ته به تاسو پناه نه ورکوي. دا شرط ور باندې لګولو، نوې کار به نه پیدا کوي او کوم نفر چې نوې کار پیدا کړي هغه ته به تاسو پناه نه ورکوي، دا ور باندې شرط لګولو. وکانت ارضهم مما یلی بلاد فارس، وکانت ارضهم مما یلی بلاد فارس، او د دوی دا وطن چې دا کنه دا د ایران د ځمکې سره د فارس د ځمکې سره چې دا کنه دا نږدې وو، دې وجنه چې دا کنه دوی دا کار نشو کولای مسلمانانو. دلائل النبوة للبيهقي 322 صفحه دویم جلد، دلائل النبوة لأبي نعيم 208 صفحه اول جلد. مسلمانانو دلته په دې روایت کې چې لفظ مونږ ذکر کې هغه ته به تاسو خامخا متوجي وي، ورته وی چې ولا یؤ محدثا، دوی چې دا کنه محدث ته په پناه نه ورکوي. محدث ته دا محدث چې دا کنه دا چاته وی محدث د موږ دینی علما کرام چې دي کنه هغه وی محدث چې دا کنه محدث د دال په زیر او د دال په زور دوه ډول ویل کیږي، محدث ویل کیږي او محدث ویل کیږي. او په کله چې په کسری باندې وی یعنی محدث وی، محدث دا محدث چاته وی الذي، دا هغه چاته وی الذي من نصر جانيا چې یو جنایتکار ته څوک پناه ورکي، جنایتکار ته څوک پناه ورکي او یا وسره کومک وکي، او آواه من نصر جانيا کومک وسره وکي، او آواه او یا ورته پناه ورکي. هغه چاته چې د خصمي چې د نه خوخيږي هغه سره کومک وکي یا ورته پناه ورکي. وحال بينه وبين ان يقتص منه، او په من دې کې حایل شي چې دې ته انتقام اخلي، بدلت نه اخلي، نصرت ورسره وکي، نصرت کومک ورسره وکي، پناه ورکي. دریم محدث هغه چاته وی چې د غواړي چې د خپل خصم نه انتقام والی مګر هغه نه پریدي، هغه انتقام اخیستل د نه پریدي، نو دی وجنه چې دا کنه دا محدث دی، ورته وی دته په پناه نه ورکوي. او کچې ته محدث ولی محدث هو الامر المبتدع، بس دا هغه کار هغه نوې کار دی، نوې کار په خپل چې پیدا شوی دی دا د نوې کار ته چې دا کنه محدث وی. او معنی څه ده؟ الایوا فيه الرضا به والصبر عليه، هغه ته پناه ورکول یا صبر پاغي باندې خوشالیدل، پاغي باندې صبر کول، نو دا محدث دی. نو ورته دایته وعده اخیستوا چې تاسو به چاته پناه نه ورکوي، او چې پناه ورکوي ورته بیا خو د ما د عملی لاندې بم راځي، د ما د ملامت لاندې بم راځي، نو هغه وزر وکړي. موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته ویلې چې موږ دا کار نشو کولای. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی نه لاړو، دی قبیله اسلام قبول نکړ، خپل وزر یې خویدو. او دویمه قبیله چې نن درس کې موږ تاسو
په هغې باندې خبره کېږي د عبس قبیله ده. د عبس قبیلې ته هم د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم اسلام وړاندې کړی. د دوی نه یو سړی چې دی که نه هغه حکایت کوي، هغه وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته راغی، وی دی په سورلۍ باندې سورو، یو بل نفر چې دی د پسې وروسته سورو چې هغه څوک و؟ زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه، هغه هم ورسره و. وی موږ ته چې دی که نه دعوت راکړې، دعوت وی موږ دا دعوت د قبول نه کړ. اما خبره لکه هر قوم ته چې کوله، هرې قبیلې ته چې کوله چې د اسلام دین ومنئ او ما ته پناه راکئ، ما ځان سره بوزئ، نو دا خبره چې ده که نه دوی ونه منله. د خپله دا سړی وي د عبس د قبیلې سړی چې دی حکایت کوي، دی وی چې موږ یې د دعوت ونه منلو، قبول هم نه کړ. موږ کې یو سړی چې میسره ابن مسروق نومېدو، هغه باندې اثر وکړ. دا میسره چې دی که نه د باندې اثر وکړي، دی موږ ته څه وي؟ احلف بالله، زه قسم کوم په الله تعالی جل جلاله باندې، لو صدقنا هذا الرجل، که موږ د دغه سړي تصدیق وکړو چې دا پیغمبر دی صلی الله علیه و آله وسلم، وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا، او موږ خپل کورونو ته بوزو، دته پناه ورکو او ځان سره بوزو، لکان الرأي، دا نو ښه کار دی. بالکل دا سړی ورته وی د قوم چې که موږ د خبره ومنو او د خپل وطن ته بوزو، دته پناه ورکو، د سره نصرت وکړو، دا کار چې دی که نه دا ډېر ښه کار دی. دا خبره وه. یو دفعه قسم وکړي، بیا وی فاحلف بالله، زه په الله تعالی جل جلاله باندې قسم کوم، فاحلف بالله، زه په الله تعالی باندې قسم کوم، لا یظهرن امره، دا کار چې دا به کامیابیږي، دا به الله تعالی جل جلاله کامیابی، حتی یبلغ کل مبلغ، هر ځای ته وی دا خبره چې ده که نه ورسیږي. دویمه دفعه قسم دی، او د قسم چې دی الله تعالی جل جلاله رښتیا کې دغه واقعا د 1400 نه زیات کلونه تیر شو. اوس موږ تاسې ګورو چې دنیا هر ګوټ ته، هر کونج ته، هرې منطقې ته د اسلام دین چې دی که نه الله تعالی جل جلاله رسولی دی. ده ورته دا خبره 2 دفعې په قسمونو باندې 2 دفعې په قسمونو وکړه چې د خبره ټیک ده او موږ تاسې باید ومنو. دا ښه کار دی، ښه معقول کار هم دا دی چې د خبره ومنو، دعوت ومنو او د سره امداد وکړو. فقال له القوم، خلق ورته ویل، قوم خلق ورته ویل، دعنا عنك، پرېږده مونږه، لا تعرضنا لما لا قبل لنا به، مونږ هغې جنګونو ته، هغې مصیبتونو ته مو متوجه کوه چې د هغې سره د مونږ توان نه وي د جنګېدلو یا د مقابلې، هغې ته مه وړاندې کوه، داسې بلاګانو ته مه وړاندې کوه، دا کار مه کوه. قوم یعنی دا خبره د قسمونو سره سره ونه منله، په هغوی باندې اثر ونه کړي، خبره یې د ډار ورته وکړه چې یعنې موږ ته مصیبت دی، موږ ته ډار دی، موږ دا کار کولی نه شو، موږ پرېږده. نو خو قوم لاړو په خپله مخه باندې، میسره اسلام قبول نه کړي. نو کله چې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم د میسره خبرې واورېدې، نو څه تمه ورته پیدا شوه چې دا سړی چې دی که نه دا کیدای شي اسلام ومني. نو هغه سره بیا خبره وکړه او ورته ویل چې تا خبرې واورېدلې، تا باندې اثر هم کړی دی، مطلب یعنی دا تمه وه چې دی اوس اسلام راوړي، دی اسلام ومني، هم ټیک ده. هغه ورته څه وی؟ هغه ورته وی چې تا دا خبرې چې دی ډېرې ښایسته دي، خبرې دی ډېرې ښایسته دي، او دعوت دی چې دی دعوت دا ډېر زیات روښانه دی، په زړه پورې دی. ولکن قومي یخالفونني، ولكن قومي يخالفونني، خو ما قوم چې د ما مخالفت کوي. وانما الرجل بقومه، وانما الرجل بقومه، هم سړی خو په قوم باندې وي، نو ما قوم سره اړیکه ده، قوم سره مې تعلق دی، قوم چې د ما خبره نه مني، نو زه به څه شی وکړم ځان ته. هغه هم د خپل عذر چې دی که نه په دې ډول باندې وړاندې کې ورته وی فإن لم يعددوه فالعداء بعد، بیا خو که چېرته دوی د ما مټې نه قوي کوي، نو بیا خو دښمني ده ټوله، مصیبت دی، زه خپل قوم سره په غم باندې ککړېږم. دې نه وروسته رسول صلی الله علیه وسلم دوی نه چې دی که نه لاړو. دوی نه چې کله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاړو، نو دا سړی میسره په دو خبرې اثر کړی، دا خپل قوم ته څه وی؟ وی موږ او تاسې چې خپل کورو ته ځو، د هغې نه مخکې به موږ او تاسې فدک ته لاړ شو. فدک یوه بله منطقه وه چې هلته یهودان اوسېده، نو ده ورته ویلې چې هلته یهودان اوسېږي، هلته به لاړ شو، د یهودانو نه به پوښتنه وکړو، د هغو نه به پوښتنه وکړو د دې سړي په باره کې
چې هغه څه وي یهودان څه وي د دې باره کې تایید کوي که نه کوي رښتیا بولي که نه بولي دا پیغمبر پیژني که نه دا ورته معلوم دی که نه نو هلته چې کله لاړ هغوی ته چې خبره وکړله نو په روایاتو کې راغلي وي هغه ورته کتاب راوړو کتاب ورته کېښو مخکې کتاب او هغو به ترې پوښتنه کوله چې دا سړی څه خیل سړی و څه خیل دعوت یې ورکولو مواصفات یې څه دي نو کوم صفتونه به چې هغو بیان کړو دوی به ورته همداسې ده بیخي صحیح ده بالکل بس دا سړی چې دی که نه دا پیغمبر دی څه ورته وایي فإن کان هو الذي دعاکم دغه سړی چې تاسو ته بلنده درکړې ده که همدا وي فأجیبوه بس تاسې بلنه قبوله کوي د بلنه تاسې دونه اثر ځکه یهودانو خو پیژندو د یهودانو په کتاب کې دا معلومات و چې دا د الله تعالی جل جلاله د خوانه رسول دی دروغ نه وی د رسالت ټیک دی صحیح دی د دعوت صحیح دی د دین صحیح دی د خبره صحیح ده او د چې کوم کتاب راوړی دا صحیح دی نو ورته ویل چې ودخلوا فی دینه بس د په دین کې داخل شي ورته وی د په دین کې داخل شي فإنا نحسده موږ د سره کینه کوو خپله داسې کینهګر خلک وو یهودان ورته وایي موږ د سره کینه کوو موږ یې نه منو فلا نتبعه موږ د ده پیروي نه کوو د کینې خپله په کینه باندې په کینه او په حسد باندې اقرار کوي چې سړی په حقه دی کتاب په حقه دی دعوت صحیح دی خو موږ یې منو نه موږ د ده مطابقت نه کوو ولې نه کوو ولنا منه فی مواطن بلاء عظیم په ډېرو ځایونو کې دنه موږ ته مصیبت رسېږي موږ دا نه منو بالکل موږ یې منو نه خپل ریاست د دوی د منځه تلو ریاست او کومې پیسې یا دنیا چې د خلکو ته په لاس باندې ورتله کوم عزت چې و دوی داسې فکر کولو دوی داسې فکر ځکه ریاست چې و هغه جعلي و جعلي اصلي ریاست نه و دا دوی چې کوم مال په لاس راتلو دا ناروا او حرام مالو حلال نه و که حلال وي خو په اسلام کې دا په لاس ورتلو دا ریاست خو په اسلام کې دوی ته چې دی که نه میسر و دوی په ناروا باندې په غلطه باندې په دوکه او په فریب باندې دا ریاست او مال لاس ته راوړلو د دې وجې نه ویلې چې بس موږ دا نه منو موږ د سره کینه کوو او ورته وایي چې ولا يبقى احد من العرب الا اتبعه عربو کې به داسې څوک پاتې نشي ټول عربان چې دي که نه هغه به د پیروي کوي او یقاتله یا به تابعداري کوي یا به سره جنګ کوي یعنی دوی په دې باندې پوهېده چې دا دین چې دی که نه دا د کامیابېدو والا دی د دې په مقابل کې څوک درېدی نه شي نه د دې پیغمبر څوک مقابله کولی شي فکونو ممن یتبعه تاسې د هغه چا نه شئ چې تابعداري کړي یعنې تابع شئ د دین تاسې ومنئ میسره خپل قوم ته بیا ویل ګوره هلته که تاسې فکر مخکې ورته خبره کړې وه چې د پیغمبر خبره ومنئ دا ټیک ده اوس بیا چې کله یهودانو تایید وکړه د موږ د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او دعوت رښتیا وبللو کتاب رښتیا وبللو نو بیا ورته میسره ویي خپل قوم ته چې خبره ومنئ ګوره د دې پیغمبر تاسې اطاعت وکړئ خبره بیخي ښکاره ده نو هغو بیا وویل چې کال ته بیا مونږ چې حج ته ځو حج ته بیا به مطلب د سره چې دی که نه مونږ ملاقات وکړو هلته به بیا خبره ورسره وکړو نو دیني علما کرام چې دي که نه هغوی وایي د مونږ بالخصوص د سیرت علما دوی خو بیا لیدنه ورسره ونه شوله خو مونږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې کله هجرت وکړي یعنی تقریبا 12 یا 13 کاله وروسته دونه وخت په منځ کې ووتو چې کله حجة الوداع کې د موږ رسول صلی الله علیه و آله وسلم حج ته راغلی و میسره ورسره مخ شو هغه میسره چې 2 دفعې مخکې دا دې ته لیواله و چې دا دین ومني خو د قوم د ډار د وجې نه د قوم د ویرې د وجې نه دوی دین ونه منلو د دین ونه منلو نو دی ورسره مخ شو د موږ رسول صلی الله علیه وسلم او ورته ویلې یو بل سره وپېژنده او ورته ووایي چې زه د تا په تابعدارۍ باندې چې دی که نه ډېر زیات حریص وم او غوښته مې چې تا تابعداري زه وکړم خو وابى الله الا ما ترى من تاخیر اسلامي بس الله تعالی جل جلاله چې دی که نه اراده نه وکړې نو اسلام د ما چې دی که نه مؤخر کړی شو اسلام مې تر اوسه پورې نه دی راوړی دې وخت کې چې دی که نه علما کرام د ملي کې فاسلم بس د اسلام راوړو وحسن اسلامه او ډېر ښه اسلام و ډیر ښه اسلامي ومنلو او مسلمان شو او څه ویلي وقاله الحمد لله الذي استنقذني من النار بس زه ثنا او صفت
هغه ذات ته وایم چې الله تعالی هغه ماته د دوزخ د اور نه چې د اسلام د دین په منلو باندې پناه راکړه. نو د الله تعالی جل جلاله شکریا ادا کړله او الله تعالی جل جلاله چې کوم اسلام دته لیکلی او مسلمانۍ ورته لیکلی وه د مسلمان شو او قوم یې پاتې دی. دلائل النبوه لابي نعیم 293 صفحه اول جلد، البدايه والنهايه 150 صفحه دریم جلد، لؤلؤ المكنون 510 صفحه اول جلد. دا مسلمانانو دغه دوه قبیلو په باره کې د اسلام د دعوت خبره و چې یو بنو شیبان او بل چې د عبس قبیله و چې تاسو په حضور کې یو څه معلومات وړاندې شو. په راتلونکي درس کې به ان شاء الله د هغو افرادو په باره کې خبره کوو چې هغو ته د الله تعالی جل جلاله رسول صلی الله علیه و آله وسلم د اسلام د دین دعوت ورکړی، تر هغې پورې په الله تعالی باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.